انسانانو باندې د ټول نه لوی حق هغه د الله جل شانه دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا الله. الله جل شانه فیصله کړی دا چې زما عبادت وکي، زمانه علاوه د بل چا عبادت نه کوي. او بیا دیم نمبر حق د الله جل شانه نه بعد هغه د مور او پلار دی. د مور او پلار په اولاد باندې ډېر حقوق دي. د اولاد حقوق په مور او پلار شته دي، خو لیکن په اولاد باندې د مور او پلار حق هغه ډېر زیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کوي چې حضرت د مور او پلار حق دا څومره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د مور او پلار پتا باندې حق ته او هغه حق بخا مخا ادا کړي، او پتا باندې ډېر زیات حق. دا صحابي وته وي و ان ظلما، اگر کدا مور او پلار ظلم کوي په دغه خپل اولاد باندې، نبی رسول الله والسلام وته فرمایل او درې ځله دا صحابي تپوس کوي، نبی رسول الله وته جواب ورکړي اگر کدا مور او پلار په خپل اولاد ظلم کوي، خو بیا هم دغه اولاد د مور او پلار د حق لحاظ ساتي، دی به د مور او پلار حقوق ادا کوي، د هغې خدمت وکړي. د دغه د وجه نه قرآن مجید کې الله جل شانه ارشاد فرمایي وبالوالدین احسانا، تاسو د مور او پلار سره احسان کوئ، تاسو د مور او پلار سره معامله د احسان کوئ. ولا تقل لهما اف، اغیت اف کدریهم اموای، ولا تنهرهما اغیر طیبه. نو محترمو د احادیثو او د قرآن مجید د آیاتونو نچوړ دغه د خلاصه دغه نه چې د الله جل شانه د طرف نه د مور او پلار ډیر زیات حقوق د مقرر دي، چې دغه حقوق به اولاد خامخا ادا کوي. اگر که دغه مور او پلار دی سره معامله د احسان نه کوي، اگر که دغه مور او پلار په دی باندې ظلم کوي، خو بیا به هم دغه اولاد د مور او پلار د حقوقو خیال ساتي. دا به نه کوي چې مثلا په کور کې څلور پنځه وروڼه وي او دغه مور او پلار د یو خیال ساتي، نو دا نور وایي چې مونږ سره ظلم کوي، مونږ خو به د مور او پلار خیال نه ساتو. د دغه فلانکي زوی زمونږ ډېر خیال ساتي، مونږ به د مور او پلار خیال نه ساتو، خدمت ته نه کوو، نو په دې باندې دی ګناهګار. نو محترمو د مور او پلار د خدمت الله جل شانه دنیا کې هم صله ورکړي او په آخرت کې هم صله ورکړي. او د مور او پلار د نافرمانۍ سزا الله دنیا کې هم ورکړي، په آخرت کې به هم ورکړي. که انسان د مور او پلار خدمت وکړي، الله یې دنیا کې صله ورکړي، او په آخرت کې به هم الله جل شانه د هغې صله، د هغې اجر او ثواب، د هغې بدل کې به ورته نعمتونه ورکړي. او که نه انسان د مور او پلار نافرماني کوي، د مور او پلار حق نه ادا کوي، نو دغه انسان ته الله جل شانه دنیا کې هم دغه نافرمانۍ سزا ورکړي او په آخرت کې به هم ورکړي. صحابي دی په حالت د زنکدن کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنکدن په وخت کې دغه صحابي ته حاضر شو چې عیادت وکړي، په ژبه باندې کلمه شهادت نه جاری کېږي. محترم صحابي دی، اعلی درجې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلمه شهادت وی، د صحابي په ژبه باندې کلمه شهادت نه جاری کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کوي مور رشته وي، نو د مور نه تپوس وکړي، نو مور ته ناراضه وا خپه وي، معاف کوم نه
صرف د مور د خفګان د وجې نه د صحابي په ژبه باندې د مرګ په وخت کې کلمه شهادت کلمه توحید دا نه جاری کړي خو چې مور معافي کوي نو فوراً الله جل شانه د هغه په ژبه باندې کلمه شهادت دا جاری کړه د مور او پلار اطاعت کول او د هغې خدمت کول الله جل شانه په دې باندې دنیا او آخرت کې صله ورکړي